بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ DRK فوډ چینل. نن زمونږه ریسیپي ده د سوجي حلوا. سوجي حلوا جوړولو ډیر اسانه طریقه له موږ سره اوسئ، ویډیو تر اخره وګورئ. نو زه چې زو په طرف ته جوړولو یې بسم الله الرحمن الرحیم. اوبه 2 لیټره دا به ښه ګرمې کوي او بیا به پکې بوره 500 ګرامه بوره او 300 دانې لاچي پوډر، کاجو 200 ګرامه، کشمش 200 ګرامه، د دې ګرنګ یو قاشقه د چای دا به سره ټول مکس کوي. او دویم سټپ به شروع کیږي. غوړي 500 ګرامه، د سوجي اوړه 500 ګرامه، چې غوړي ښه سره شول دا به پکې مکس کوي. ټول به یو دفعه نه اچوئ، لږ لږ به یې مکسوئ. دا به ښه سره کوي چې دغسې لږ ذره د غوړیو په سر راشي او د دې سوجي چې کله پخیږي دا ډېر ښه بوی کوي او رنګ یې تبدیلیږي، رنګ یې په سور رنګ بدلیږي. کوم شربت چې موږ تیار کړی او کاجو، کشمش، بورې والا، هغه به په دغه حالت کې مکس کوي چې ښه سوجي په پوخ شو. بیا به پکې شربت مکس کوي. نو دغه شربت به ټول یو دفعه پکې نه مکسوئ، نیم به یو دفعه واچوئ چې نیم بیرته پوخ شو او اوبه یې کمې کړې، نو بیا نیم به بیا دوباره پکې مکس کوي. ګوره دغسې نیم موږ اوس بیا پکې مکس کړ. نو دا به ښه مکس کوي تر هغه پورې چې ښه اوبه یې وچکي او غوړي په سر راغلی شي. نو بیا زموږ حلوا تیاره شوه. همده سره زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ چې تر څو تاسو ته نورې نوې ویډیوګانې هم په وخت ورسیږي. نو له موږ سره اوسئ. زموږ نورې ډېرې ښې ښې ویډیوګانې نورې هم روانې دي، راځي تاسو به یې وګورئ. او دغه وخت کې اوس ګوره حلوا چې ده ځان بیلوي د کړایي نه، نو غوړي په غوړیو راځي. نو زموږ حلوا تیاره شوه. راکړئ ماته اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. ښه وخت ولرئ. مننه ستاسو د لیدو نه. د الله په امان.